نو د انساني تاریخ د پیل یا د خلقت د مبدا د دغه مرحلې د پیژندلو اهمیت په دې کې ده چې موږ هغه د تاریخ د بنسټ ډبره په صحیح شکل باندې ږدو چې کله دا مرحله موږ وپېژندله نو هغه د بنسټ ډبره مو صحیح کېښوله. بیا که مخته ځو نورو مرحلو ته نو د موږ هغه ټول تاریخي مسیر په درست شکل په صحیح شکل باندې درک کوو. او که چیرې موږ په اول مرحله کې موږ خطا سوي یو هغه ډبره مو درسته نه ایښي نو هغه د فارسي شعر خو به یې تاسې یاد وي وای خشت اول گرنهد معمار کج تا سریا میرا و دیوار کج. اوله خښته که غلطه سوه هغه که کږه سوه نو بیا تر سریا پورې دا دیوال کوږ روان ده. نو که د تاریخ د اولې مرحلې په باره کې موږ یو باطل یو ناسم باور ولرو نو دا نورې مرحلې هم د موږ په غلط مسیر باندې ځي. اما که موږ د تاریخ د پیل د خلقت د پیل او د انساني تاریخ د مبدا په باره کې د موږ له دیني معتقداتو له قرآن کریم سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له احادیثو سره سم د درک او باور ولرو نو موږ به دغه انساني تاریخ په صحیح او په درست شکل باندې درک کړی وي. نو د دې پېژندل ډېر مهم دي او باید په دې باندې ډېر کار وشي.